که تاسو مدینې منورې ته راځئ حتما به هڅه کوئ چې یو ښه رستوران پیدا کړئ، ښه خواړه ځان ته پیدا کړئ، بیا خصوصا چې د افغانانو وي. مقیم مدینه منوره هستم. تقریبا 28 سال میشه در این مدینه هستم. این را عربا میگن به نام سفینه صحرا، یعنی کشتی صحرا. قابل پلاو ازبکی. يا شيخ تعال هذا في رجة كباب. مرحبا يا ما سلام. افغاني سلاد دی، خوندور سلاد دی، لذت کباب. په نورستان کې اوس هم دا شته او داسې داسې کوي شومړې جوړ. قابلي پلاو ده، قابل پلاو غوښه شطور دی. شتر ده. گوشت شتره که بخوری باز مجبور وضو بکنی. وضو بکنی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو د سعودي عربو په مدینې منورې ښار کې یم. حرم شریف ته یا مسجد نبوي ته نږدې یم، تاسو یې ګورئ او دلته دا تعمیر وینئ. نن غواړم تاسو باندې د زموږ د افغانانو یو کاروبار وګورم، رستورانداري وګورم، هغه خوندور خواړه چې دوی په خپل رستوران کې برابروي. یوه بله ځانګړتیا د دوی رستوران دا لري چې بیخي د افغانستان او وطني او کلیوال ډول کې دغه رستوران یې جوړ کړی دی. که تاسو مدینې منورې ته راځئ نو حتما به هڅه کوئ چې یو ښه رستوران پیدا کړئ، ښه خواړه ځان ته پیدا کړئ، بیا خصوصا چې د افغانانو وي نو ډېره هڅه کوئ. ډېره نږدې ساحه کې مسجد نبوي او دلته دا تعمیر او تعمیر کې هغه رستوران یا خوړنځی شتون لري. مسئول یې له موږ سره شته، داسې به پورته بیا ورځو، خبرې هم لرو. سلام علیکم حاجی صاحب. جور بخیر، خوب هستین؟ بخیر، صحتتان خوب است؟ وقت ساعت زندگی بخیر میگذره؟ بخیر میبینمتان. میشه اول خو به طور کوتاه خود معرفی کنین؟ اسم من مصطفی است، از ولایت سمنگان، مقیم مدینه منوره هستم. تقریبا 28 سال میشه در این مدینه هستم. ماشاءالله بسیار خوب. خوش شدیم با دیدارتان ناصری صاحب. بفرمایید. دیگه زیادتر هموطنای ما که مدینه منوره میآیند یا از افغانستان میآیند یا از کشورهای اروپایی و امریکا و تو دیگه کشورها که زندگی میکنند، زیادتر وقت به خاطر عمره و مراسم حج میآیند. باز اکثریتشان دایی کوشش می باشند که یک رستوران افغانی را و یا تو خوراکایی که مانند خوراکای افغانی باشه او را دریافت کنند. این برنامه را خاص با می خاطر گرفتیم و با می مردم گرفتیم که کوشش میکنند رستوران و غذاهای مانند افغانی را دریافت کنند. دیگه همکاری خود شما هم را ما میکنین ان شاء الله. برای چیزم برای چرا نه؟ حتمی ان شاء الله. اول خو می تعمیر معرفی کنین. اون طرف حرم شریف مسجد نبوی است. حرم شریف است و این تعمیر که از به نام بستان صافیه نام دارد. بستان صافیه. سابق که بود زمین خالی از این به نام حدیقه بود، یک حدیقه بود به نام میگه. البته ما از مردم شنیدیم میگه که باغچه پیغمبر صلی الله علیه و آله. باغچه پیغمبر علیه السلام. مثل همون موزیم و به همون سیستم جور کردن که مردم بیاین هم ببینن. موزیم هم هست و هم دو سه دورش رستوران جور کردن تا که مردم سهولتشان برشه. بریم داخلی خودی تعمیر یا بیرون داس ښکاري چې دا قید وي، خو دننه چې لاړ شي آزاده فضا لري. بریم از داخل نندارش کنیم، ببینیم و امرای دوستا شریک میسازیم. همچنان میریم رستوران شما را، غذاهای شما را با دوستانشان میدیم. راځئ دوستانو. منزل 4 هستین شما د تعمیر په دغه ودانۍ کې دوی په څلورم منزل کې شتون لري. دا منزل 4م کلش رستوران هست. بله بله.
هغه څلورم منزل خاص د رستورانتونو لپاره ځانګړی شوی. راځئ چې ځو. دوستانو دلته نو د زینې سیستم هم شته او د دې ترڅنګ د لیفټ سیستم هم. اسانه دا ده چې په لیفټ کې لاړ شئ، خو کله کله به له بیروبار سره مخ کېږئ. له پورته برخې څخه تاسو ته د دې تعمیر هغه زینه هم درښیو، هغه هم په بله بڼه، په نوې بڼه، به شکل جدید یک زینم دارن. او را از بالا باز به دوستانشان. لذت کباب. درنو لیدونکو، راوختلو دلته په دغې ودانۍ کې څلورم منزل ته، څلورم پوړ ته. تاسو وینئ دلته چې په ډېر ښه بڼه باندې دا زینې هم جوړې شوي دي. یعنې داسې پله پله نه دي، بلکې داسې لکه اواره شکل باندې جوړې دي او خلک په دې زینو هم ودانۍ ته پورته کېږي. او د دې ترڅنګ دلته دا خرما ونې اصلي خرما دي که مصنوي؟ نه، اصلي دي. ماشاءالله په ډېر ښه بڼه باندې دلته دا د خرما ونې هم کېنول شوي او اصلي ونې دي، مصنوي نه دي. عربي ممالک چې دي دا په اوښ باندې هم زیاتره پیژندل کېږي. همین کشورهای عربی با شتر هم زیاد شناخته میشه. شناخته میشه و خصوصا در سعودی که اصلا زیادتر شتر گوشتش هم و خودش هم سوارش خوش دارن. این عربا میگن به نام سفینه صحرا، یعنی کشتی صحرا. کشتی صحرا. بازم بعضی مردم میگن که به دوم اینا میگه ذخیره میکنن او اگر نباشم زنده میتونم. خوب، بسیار خوب. بریم داخل رستوران ته ببینیم. راځئ چې دا په ډېر ښه بڼه رستوران هم وګورو ننداره. رستوران په ډیر عالی بڼه باندې ډیکور شوی دی، جوړ شوی، ډیزاین شوی. نو داسې بریښي لکه بیخي په افغانستان کې هغه پخواني ځایونه او کورونه، کوټې بیخي هغه پخوا وختونو ته سړی یوسي که نه حاجي صاحب؟ تقریبا. چې څنګه مو دا سوچ، دا فکر کړی چې داسې یو رستوران جوړ کړي؟ والا دا خو زموږ تقریبا 20 کاله کې دی. ټول کارونه چې دی که نه دنیا چینجېږي خو خلک اوس مخکې داسې ډیکوریشن غواړي، یعنې قدیمي ډیکوریشن. دا ډیکوریشن چې دی که نه او قدیمی افغانیان هم دی او
دقیقا سعودیان هم پکیده در سعودی که هست این دیزاین هم مردم بسیار خوش داره این را به نام تراسی میگه ما شما در فارسی شاید در پشتو میگیم قدیمی چیزای قدیمی انتیک این دیزاین در افغانستان هم مردم زیاد خوش دارن در سعودی هم و یک چیزی جالب که به ما معلوم میشه و امیالیکاین است الکین است این در افغانستان هم یک چیزی است که قبل از اینکه مثلا این برق و برخنا و چیزا باشن از این زیاد مردم استفاده کردن البته قدیمی که الکین هم بود در اینجا هم تو الکین هم است و بعضی چیزای دیگه هم قدیمی جاریم ما مثلا و دیوار که ما میبینم به شکل همو گل و کاگل که میگن نه و کا نه بوس گیل است. د بوس او خټو څخه مو جوړ کړي داسې ډیزاین په شکل اما قسم جور کردیم به خاطر از اینکه مردم میره زیاد خوش دارن از مردم از مدل جدید قدیم خسته شدن حالی رفتن در قدیم از مدل جدید خسته شدن دلته یو بل څه جالب دي دا مو له کومه راوړي دي ای که هست قدیمی هستند به خاطر که زغال چیز کنه هوا بتیه هوا بته مثلا د دې په واسطه لکه اوس چې په هغې پکي باندې کنه لاسي پکي باندې اینی خو کلاه است دیگه این هم کلاه شد ایرم هم متبانی دیگه اینی افتوالگند است که سابق دستا را میشتن قدیمی جور کردیم د مخورترکیات اجی صاحب د خانه و د مهمان خانه اینی که هست مهمانا خودت تو مینداخت یعنی بسیار در خوبی زیاد افغانستان. کرده گیستیم بله یادت هست نی این خورما را میمانند قدیمی است. یا چیزای قدیمی و آثاری پیشین است دیگه. ما میخوایم که آثار قدیمی افغانستان هم بعضی چیزها را بیاریم با نمیشه ډیر تاسو وینئ چې دلته ځینې لرغوني توکي وسایل هم دایره هم دی راټول کړي دي. دایره ترڅو هم شته. خلک پخواني وختونو ته دا فکر ذهن او مکمل تصویر د هغې پخواني وختونو ذهن ته ذهن راشي که نه؟ راسي و خلک هم راځي دلته ډېر تصویرونه اخلي خاص د دې لپاره هم راځي چې دلته تصویرونه واخلي دلته پخلنځی اشپزخانه هم ببینیم حاجي صاحب باشه مشکل نیست از همینجا میبینیم تصاویرش از بس داخل نشر نمی‌ریم. میکنیم خلاص یکی هست از کباب هست که ماشین های ایتالیوی است دیگه و او گریل که هست از برگر هست دیگه اوجا بعضی ماشین ها تقریبا کلش ایتالیوی است شما تکه کباب پخته میکنین چی پخته میکنین دیگه ما در اینجا گوشت زیادتر تخصص ما گوشت شتر است یا میگن هاشی د او غوښه دلته په دې رستورانت کې ډیره ورکول کیږي غیر از این باز چی است بعد از این گوسفند هم داریم و گاو هم داریم و مرغ هم داریم برای افغانا چی داری برای افغانی ها خو تیکه کباب هم داریم که تا کباب شتر هم داریم قابلی پلاویش هم داریم و برگرش هم داریم و شوربایش هم از استخوان شتر است دیگه ماشاءالله د او غوښه شته د چرګ غوښه شته د پسه غوښه شته کابلی پلو شته وریجې شته رنګارنګ وریجې چې کومې ستاسو خوښې وي که له افغانستانه دلته راغلي یا افغاني خواړه غواړئ نو بیا دا ښه ادرس دی چې تاسو پکې ترلاسه کړئ انشاءالله د خوړو خوند به ګورو که نه طيب خلاص ذائقه خوراک هم انشاءالله میبینیم که ببینیم. واقعا لذت افغانی را از خود داره یعنی انشاءالله اگر نباشه 100% یک 50% داشته باشه انشاءالله ایرا باز ما شریک میسازم خب باشه خیر باشه چاینک از چی است این قهوه است دیگه استایل قهوه است و ایم چا این هم چا است این هم قدیمی ما شما هم که امو داشتیم دوغه که جور میکرد دوغه که جور میکرد ایرا مو تو میگرفتنی خوالی جبسته است نورستان کې اوس هم د دې نشته دي حاجي صاحب. ها خیام نورستان کې اوس هم داشته او دسې کوي شومړې جوړې ان شاء الله چې راځي بیا یو دانه مونږ ته راوړه ان شاء الله بل ځل چې راغلو د نورستان یو ځانګړی او لرغونی اثار به له دوی سره شریکوو ان شاء الله نو اوس ورځو ورځو خوراک
قابل پلاو ازبکی افغاني سلاد دی خوندور سلاد دی لذت کباب يا تعالى العب في سلطه يا شيخ دوبن هذا في حمص في روز كباب يا شيخ تعال هذا في رجل كباب مرحبا يا مع سلام ماشاءالله دوستانو سفره ورته تاسو وایي کنه بله سفره د عربی هم سفره میگه بله عربی هم سفره میگه افغانی سفره یا افغانی دسترخوان یا افغانی خواړه تیار دي دا شیخ خو چرځي کې ګوري کنه بس دا چې وګوري د وطن مینه دې پې ماتېږي او د دې تر څنګ داسې دي حاجي صاحب دې ته وایي حمص نخود نه دی نخود ته دا عربي خواړه دي چې او عربي خواړه دی دا حمص دی حمص وایي ته وایي موس دا نخود څنګه خوړل کېږي په کوم ډول چې شي سره مونږ تاسو شور نخود وایو که نه په هغې باندې جوړېږي دا هغه میده شوي دي او بل ماشین پکې زمانه. شی مکس شوي او دې څه طحینه کنجد دی کنجد ورسره مکس شوي دا نو زمونږ شمال سمت کې ډېر استعمالیږي ازبکي پلو او کابلي پلو کې که نه او دا خو برګر دی دا مرغی برګر دی مرغي برګر مرغی د چرګ د غوښې برګر د چرګ او هغه دا حاشي یعنی د اوښ د اوښ یا شتر. برګر شتر او دغه هم چې دی دا ټول شتر دی دا هم د شتر دا غوښه شتر ده. د غوښه دی کابلي پلو ده قابل پلاو غوښې شتر د دی شتر ده په دې کې بیا د پسه غوښه هم کاروي د پسه یا دا پسم دی یعنی گوسفند هم داریم مرغ هم داریم هم قابلیش داریم گوساله میگین چی میگین هم قابلیش داریم هم کبابش داریم هم برگرش از از گوساله یا گوسفند از گاو گوسفند چطور؟ از گاو هم داریم از گاو هم داریم همین قسم دیگه دوستایی که افغانایی که جمعین در مدینه منوره از هر گوشت که بخواین شما هر گوشت برشان که بخواین ما الحمدلله در اینجا جایز داریم بسیار خوب وایی این گوشت گوسفند هم هست گوشت مرغ هم هست و گوشت شتر هم هست ماشاءالله ډیر ښه زه کوم یو وخورم ستا په نظر حاجي صاحب چې خوند دې وخورم یک چیز گفتن آنها که گوشت گاو نکردن یادشان رفتن دیگه خو از یادش مشکل نشته دا به وخورو کنه دا د اوښ غوښه ده بله تاسو څه خورئ والله من خو خوړلی دی هېڅ هم اشتیا دې اشتیا نشته نشته ما خوړلی دی وای دا ستاسو شپه تاسو زه- زمونږ میلمانه یې که نه د اشپز او هوټلي او رستوراندار کسی همیشه سیر میباشه همیشه سیر من بویش که دماغ بویش میخوره سیرش میکنن دیگه ولی خلاص. اگه مزدار نبود چطور جریمه موکن جریمه است نه وطنی بخوریم وطنی بخوریم چطور مزه میتن؟ ډیر خوندور ماشاءالله د اوښ غوښه امی د وطن ما و شما یک گپ است میگه گوشت شتره که بخوری باز مجبور وضو بکنیم وضو بکنی حالی که اگه بخوری هم دیگه نماز شام تمام شده دیگه مونږ د ماخستن لمونځ ادا کړی دی دین وروسته نو او دستم ضرورت نشته به وضو ضرورت نیسته نه نوشی جان او کابلی پلو خوند به مو ګورو ډیر خوندور دیگه همینجا برنامه را به پایان برسانیم خب این چیزا خو زیاد از کلش هم میخوریم مهم همی کباب و قابل پلاو بود کابلی پلاو بود به این خاطر که هموطنای ما زیادی را خوش دارن بعضی‌ها هم میاین هست. اینجا میخواین نه درست است بعضی ها مثلا خوش ندارن گوشت شتر یک سه چهار نفر میان باز در پولش گوشت مرغ هم داریم
مرغم است، گوسفندم است و گوم است. و هر یه یو هم چې شوروایش ستاسو هست. خوښه وه. شوروا هم نخوردیم. شوروا یا سوپ هم شته. بس دغه دوه شیان ماته مهم وو ځکه افغانان هم غواړي چې دا شیان ترلاسه کړي که نه دلته په سعودي کې چې راځي پای کې څه پیغام څه وینا او بیا دقیق ادرس دې که شریک کړي دوستانو سره. پښتو کې وایم یا په فارسي کې؟ داری کې ووایه چې تا ته کوم یو اسانه. تقریبا اینجا آدرس مدینه منوره، بستان صافی، طبقه 4. لذت کباب. لذت کباب. لذت کباب. بله. لذت کباب کې تاسو افغاني خواړه هم ترلاسه کولی شئ. ان شاء الله. ان شاء الله. ډیره مننه جسي. ډیره مننه. له میلمه پالنې مو نړۍ از آمدن تشریف آوری شما یک جهان سپاس. خوشحال شدیم و از بینندگان عزیز که ما را میبینه از اونا هم که وقت خود گذاشتن ما را دیدار کردم از اوام یک جهان سپاسگزار است. ډیره مننه دوستانو. هر کسی می خوش میاد خوش میاد. ښه راغلاست، په خیر راشئ، هر کله راشئ. حاجي صاحب او د دوی ټیم ستاسو په خدمت کې دی. ما د داسې خدمت فکر شما. داسې خیال به وکړئ چې په خپل وطن کې مړۍ خورئ او خپل وطن کې یو رستورانت یو هوټل ننداره کوئ. ان شاء الله. تر بیا ښې چارې ښې ورځې او په دې هیله چې ستاسو نصیب او قسمت هم دلته مدینه منوره کې او په دې رستورانت کې وشي انشاءالله. د خدای په امان. په امان الله. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.